تازه او نوې خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ملبورن لوبډله بریالۍ کړه. دا چې په دغه لوبه کې څه وکړل د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د بیګ باش تجارتي لیګ د لومړی پړاو یا سټیج لوبو په وروستۍ لوبه کې د ملبورن ګارډز او برزبن هیټ لوبډلې مخامخ شوې. په پیل کې د لوبې پچه برزبن هیټ وګټله او لومړی توپخانه غوره کړه. برزبن هیټ په ټاکلو 20 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 150 منډې وکړې، چې له ډلې میټرن شا 15 مارنوس لابونشین 28 او بن کټینګ 20 منډې ترلاسه کړې. د ایروین فینچ او محمد نبی د ښې توپخانې پر مټ د ملبورن ګارډز لوبډلې یوه بله بریا هم په خپل نوم کړه. د ملبورن ګارډز له لورې ویل سودرلینډ 3، محمد نبی، کیمرون بویس او سمیټ پټیل یوه وکټه ترلاسه کړې. د 155 منډو هدف د ملبورن ګارډز لوبډلې په 19 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره او د 2 وکټو په توپیر د برزبن هیټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دوی له لورې لوبډل مشر ارون فینچ 3 ناسوځېدلې او محمد نبی 38 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ارون فینچ ترلاسه کړه، چې نن یې په زړه پورې توپخانه ترسره کړه او 3 ناسوځېدلې منډې وکړې، چې له دې سره یې خپله لوبډله هم بریالۍ کړه. د نننۍ لوبې سره د بیګ باش تجارتي لیګ د لومړی پړاو یا سټیج پړاو لوبې پای ته ورسېدې، چې ملبورن سټارز د 10 لوبو ګټلو سره په لومړی، سیډني سیکسرز د 9 لوبو په ګټلو سره دویمه او ملبورن ګارډز د 3 لوبو په ګټلو سره وروستۍ لوبډله راغله. نو مینه او مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.